د ایمان بناوي. د ایمان اومه بنا دا ده چې مسلمان باید پر دې یقین او باور ولري چې تر مرګ وروسته ژوند سته. دا یعنی کله چې موږ مړه سو نو دایمي نه مړه کیږو. خدای به د قیامت په ورځ ټول مړي بیرته راژوندي کړي. مسلمانان پر دې ایمان او باور لري چې د دنیا تر ژوند وروسته بل ژوند هم سته او هغه ژوند به دایمي ژوند وي. هلته بیا مرګ نسته. نو موږ باید له خدای څخه په دې دنیا او په هغه دنیا کې د ښه ژوند غوښتنه وکړو.